منګ او تاسو باندې رب احسان وکړو خپل کور ته راوستیو خپل ځان ته د ودرولو جوګو ګرځولو او د عظیم کلام تلاوت چافي صاحب تاسو ته پتراو کې وکړو الحمدلله ډېر ملګری غریب اکثر بهر وی د دې نعمت عظما نه محروم وي د تراو په شکل کې رب مونږ او تاسو له نعمت راکو ادا شب خیزی په بنا باندې او د ورځې بل نعمت عظما د رمضان مبارک چې د سحر نواله تر ماښام پورې مونږ او تاسو د حلال سیز نه د الله د حکم تعمیل په بنا باندې ملګرو الله فرمایي زما ډېر نعمتونه دي او که تاسو زما د نعمتونو شمیر شروع کړئ نو نشي شمیرلی او د ټولو نعمتونو سردار ملګرو زمونږ او تاسو دا ژوند دی ها چې مونږ او تاسو ژوند دیو نو د پروردګار علم د دې قسم نعمتونو تلذذ او مزه او خوندونه باخلو ولدي مجموعه کې ډېر داسې ګڼ ملګري تیر شوي رمضان کې با موجود او اوس نشته راتون کې پته لګی نه دا ټول نعمتونه دي آیات مبارکه می تلاوت کو ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو نه د دې نعمتونو تپوس کوي دا څه خبره نه راخه ګینه چې دا د مقدس مکه غړېدلې دي دا فرش قائم دی او بر اسمان قائم دی او دیوی پکې روخانه دي او مونږ او تاسو سحر کیږي او ماقام کیږي سحر کیږي او قسم نعمتونه داغي تلذذ او مزاخلو بس ورځ به تیری شي نه الله فرمای افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله فرمای ما تاسو عبث پیدا کړی الله ما ته راځي ما ته بودريږي الله بیا به تاسو کوم ثم لتسالن يومئذ عن النعيم ملګرو جون نعمت او به دې جون د نعمتونو کې نعمت هغه دی چې صحت مندي ده او به په صحت مندي کې الحمدلله مونږ او تاسو د الله د دغه نعمتونو شکریا کو بس خبره تاسو مختصر کوم تنګي او سم پخړی چې اوس کو نور څه خوراک شته چې هم نشته څه پروګرام لکه څو پکشته تاسو اوس چې به دعا وکړو به کورون ته کو سبا خرو سنشته ها نه دعا پکاره که خوراک پکاره ها دعا باندې کار نه کی سو پر خوراک نشي وای کنه خوراک بګینی دا خوشیوران دا خوراک ځان خپل نعمت دی رښتیا وې سار چې مونږ خپل بند کو ماخام دې درسخان باندې کینو یا چې په دې بازار کې روان نو دا نفس راته وي د خدای خاطر کداغه اچار راوالا بیا راته وي دغه چې کوم دې نیمبو راوالا پلانې شرا والا ډینګې شرا والا ها غټو پخړي دعام دا د شیخ بابا خیسه خبر وکړه دا و دا محفل مجلس د روحاني مجلس د روحاني غذا ده دوه قسمه غذاګانی دي یو غذا جسمانی ده او یو غذا روحاني ده نو مقصد دا دی چې روحاني غذا خو تاسو سورج ودرې دی قران ته 10 ورځې 12 ورځې ماشاءالله دا 12 ورځې تاسو روحاني غذا حاصل کړه الا بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب دا د زړه غذا چې دا روحاني غذا او دا د بدن د لپاره یو تزکیه دا قران مجید الحمدلله دا د الله قبول کی او مقصد مې دا دی چې د سوي کنه یو ځای کې بیان کو نو بادشاہ سره ماته بادشاہ سره خبره دونه وګدي کې خدای کو اوري جما چولې سړې شوې نو مقصد مې دا دی چې دا غټې دي کې خیری دا غټ کار وکړو پر ناس پیدا نه سړې کې خیر ان شاء الله
ملګرو عرض مې دا دی چې دا نعمتونه چې جونوي نمو ثابت نعمتون ادراک کو په دې ټولو نعمتونو کې تندرستی او تندرستی سره به دغه نعمتونه چې رمضان نعمت دی منګو تاسو د شکرې په ځمن کې الحمدلله سوال سومرو دغه خیریت الله سمدک ولسمه ماشاء الله کارم ټیک د ماوره کې د ګل نشمار یاد اتوار نه حاجی دا د نعمت عظما چې رمضان مبارک دومره غټ لوی نعمت دی امام الانبیاء فرمایي تیر شوی رمضان بیړم به اردا رمضان چې کوم مند کړي شو کم یو کس په دینیت باندې شي یا الله مون باندې رمضان راولي یو رمضان ونیو کنه تیر شوی منغو تاسو او دې رمضان ته پتمو امام الانبیاء فرمایي رب د یو رمضان نوالا بل رمضان پورې کال کې څومره صغیره ګناونه شي صرف د رمضان په میندو باندې غیبان الله قلم د عثره کړ نو نعمت دې کنه یار چې شکریا ادا کړو ایو سړی د اختر پروز باندې شیخ بابا جړل چای تاسو کله کولې جاړي اختر روز هغه مقصد دا چې دا سړی جاړي ګینه رمضان پسې بجاړي هغه جاړم بنو و یو رس کم یو کال بیا رمضان ته پاتې شو بلانجه وړي اب دې جړل دا سه نعمت عظما دی چې شکریا دې ادا کړل نو پورز د قیامت باندې رمضان نازي رمضان به پروردگار عالم ډېر ستړیواله کړي دي ذمہدارو پلانې محکمه کې رب جګرونه وچوي دي تندوالي دي لګوالي دي رب استاد حکم تعمیل په بنا باندې رمضان وې زمای قدر کړي دي الله فرمایي رمضان استا په گویدا د قدر یا بس بخله به قرآن براش قرآن وہ یا اللہ ستڑی ستومانو اشے کم کا لگا دے ستڑیو ڈرائیور رشتہ نشتہ یا خدا خیر ډیر ستړي ستومانو خربا زما تلاوت تودریدل او قاری سب کې خپل قلقلی کولی ال درازي کن او غد آیاتونه مبارک او سورتونو قران به رب زما ادب کړي دي الله فرمایي ته غوي کې شفاعت کې الله قبول لې نو چې رمضان غويو کې او قران غويو کې لکه به کوم خوازو کې ان شاء الله جنت ته وځو تکړه شي ګویا جنت تم زده کې ښا جنت ته وځو که خیر ان شاء الله رب دې موږ او تاسو کې دې نعمتونو شکریا ادا کړئ دې زمون کې حدیث مبارکت ته پمنډ ویما دې رمضان سره مناسبت لري امام الانبیاء تشریف فرما صحابه کرام ناس دي یاران ناس دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے صحابه کرامو ستاسو د دنیا نه ما ته درې خبرې محبوب دي کمی دی امام الانبیاء فرمایل یو موز چې دا زما د سترګو یا خواله دی دویم خوشبو او دریم پاک دامنی بیبیانی موز داری وزان خپل موضوع د تاسو سړي کوم نو خپل سبق د باندې نه پخوما ځان له سیمه چې سکل مقدته دنیا ګولې می چولې دی هو امتیاز بابا مولانا سنو برهان مولوی صاحب دا سړی دی چې دونه مننه شیخ خرابېږي ګل سنو بر دی کنه او تاسو را باندې آسان دی خواري تاسو دول سره وکړه او موږ د اوس ویډیا چې کم دي ثوابونه ملو شي خو بکې کې خو به نه او نیت بد نه کېل انجام باندې چې لکه خدای کو شملې موږ شاربولي او کوټ د بار چې کم دي اوس ته تیار خور رالو خدای دې کې د الله یو موږ تاسو ټول باندې آسان مندي د الله قران دی الحمدلله امام الانبیاء فرمایل درې خبري یو موز امام الانبیاء فرمایي چې کله د باندې سخت راشي کنه چاته چې مو وخی منزون لزو ورګي منزون الله سخت به الله حل کړه او دمو خوشبو کوشش کوي خوشبو لګوي که طبيعت ته ټیک نیوي او ریاکشن د باندې کې یا بل څه بلا د باندې راځي حاجی دا سمو چې ګوره خوشبو می بدی شي سړی د ایمان نخلاصيږي یاره طبيعت من اساس دی او ډېر خسته خوشبو د خود ما طبيعت نه اساس دی کدو د امام الانبیاء ډېر زیات خوخ دا سنتونه ده او یو شخص د کدو ته کنځلې وکړي هغه شخص باندې حد جاری کړي شو د قصاص کړي شي الله دې مونږ تاسو کې آداب پیدا کړي لکه ملګری هو جنت هم تل آسان دي خدای را سره تعداد په دې کار تلی کنه لانجه د جنت خالی پاتې نشي بلانجه وانه اتو بک صدیق سے فرمایله امام الانبیاء ما تم د دنیا ندری خبر محبوب دی کمی اے جناب رسول الله مبارکا ستاسو محفل مجلس کې ناستا او دویم انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې ورکړه کول
او دریم امام الانبیاء پتا سو باندې درود ویل الله دې موږ او تاسو کې دا استعداد پیدا کړي دار یو ځان خپل خپل سبق دې کې ها کدی اوصاف باندې موږ او تاسو موصوف شو تاسو ته معرض کو رمضان هم شفاعت کوي قران هم کوي نو کوم خو وضو جنت ته وضو په کوم دروازه باندې وضو ریان دروازه باندې موږ او تاسو چې کوم دې رمضان مبارک وال ملګری استقبالي کیږي دروازه څومره ده مشرق نواله مغرب پورې حضرت عمر فاروق فرمایل رضی اللہ تعالی عنہ وی زمان درې خبرې د دنیا نه محبوب دي کمی امر کول پنه کو باندې حضور ورو کنه او دیم نه خلق منی کول د بدونه کوړی بو سروا او دریم دا حدودات قائمول چې حد قائمو مجه سوک سکی د شریعت خلاف کوي چې حد په قائمو الله دې منګو تاسو کې دا صفت او به په مشرانو کې هم عثمان غنی فرمایل رضی اللہ تعالی عنہ ما تم تری خبر محبوب دی کمی خبری او یو خبر ادا چې غریبانان محتاجان کونډرنډي اغوی سره امداد کول دا خپل صفت دی ښا حدیث گرازی الجنة مشتاقة الى 4 نفر تالي القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمين في شهر رمضان جنت په انتظار باندې دي روزدارو د پاره دا خپل جیب چې محفوظ ساتي او غریبانانو له محتاجان له ټکل مړی ور کوي او د قرآن تلاوت کوونکی نو دا دوه خبرې کوم او تاسو کې موجود شوي یو روزم نیول کې خیری کنه اولم د قرآن تلاوت کو بل تربا خپل جبه کنټرول ساتو او د غریبانو سره د مینې محبت اظهار کو نبی صفت د عثمان غنی سے رضی اللہ وی فرمایل غریبانان لټیکل مړی ورکول دیم سبقت کول په سلام کی امام الانبیاء فرمای افش السلام تاسو سلام فور گئی سلام خو پیژنې کنه الله روانه السلام علیکم او وعلیکم السلام عمر فاروق سے رضی اللہ زر سلام برابر چاہے تپوسو کو پتہ لگی نہیں چاخلو کی کمال لے دا سلام دا دعا دا چې الله تا سالم ساتي د هر قسم آفات او بلیات دنیوي او اخرویونه سلام او رښتیا وای سره په لار باندې رواني او یو کس مخامخ رواني هغه السلام علیکم دی وعلیکم السلام په خیر سه بسنګ له خیر چې سکوټی کلمړی وای کنه وای محبت پیدا شي کنه او شاو څخوا کی تیر شي غرب مو کیږي زموږ ته ګوره سړی تپکی لا کم کو جای دا کنه دا او سبقت کون کے بسلام کی امام الانبیاء فرمائی او یا ملیکی ولا بخنا غواړي دې مخکې السلام علیکم او چې کوم ته وعلیکم السلام یو ملیکی ته الله توبه خي یو مو خدام خدکارو شو بخیر ان شاء الله نو عثمان غنی سے فرمایل دیم صفت د دنیا نه چې کم د خو خمیداله چې سلام او دریم تهجد کول تهجد خو به نه کوي زموږ یو شیخ ته بابا ډیر تکړه شیخ هغه تهجد ته تعجب وای ما شیخ بابا دا تهجد د ماده نه باچا صاحب دا تهجد په خپل ځای باندې خدا تعجب دي دا تعجبات نه دي دي کده غړغړ عجایبات دي امي سړی په ایمان مې کمال خبره کو دی وکړه الله دې موږ تاسو کې دغه استعداد پیدا کړي اجه د شپې را پاسه کنه او دا پټي پټي خبرې کې او روم د خپل شان لایق आवाज کوي امام الانبیاء فرمایي د رمضان په شروع کې فرمایي زما بندگانو دا څه سوچتا سوالګر اشته چې مان سوالو کې سو کوئی الله وایي بل سوال کوي رف سوال پورته کوي دا څه سوچتا چې حاجت مند دي حاجت پورا کم دریم سوال کوي رف فرمایي دا څه سوچتا چې مال د خپل ګناونو معافي وغواړي ته معافي وکم دا به کم ټیم کې आवाज کوي دا د شپې په آخري حصہ کې आवाज کوي د رمضان مبارک نه بلکې هر ورځ شپو کې خو چون کې رمضان سره غټ تخصیص دی کوشش کوي چې پښمنی تر پاسي کې خیری نو سور کا تهجد کوي کې خیری ها دا باقی په درځي کوي ته مخ کې نیو کړي دا خون خواله ملک دا ډېر خسته خوان دی کنه موږ تاسو عاشقان یو کني ویل الکه عاشقان یې کنه
نه خیر اس دنیا په لحاظ کو عاشقان یو کني سو په دنیا باندې مې سو بنگله مې سو موټر مې نه سو په سب مې نه سو په سب باندې مې نه یو درد خو وی کنه دنیا مجازي ده دې باندې عاشق شوی نو دې عشق مجازي کې رب عشق حقيقي خي خبره نو دې بل خوازي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دې عاشق عبد الله ابن مبارک لوی شخصیت تیر شوی دی دې په وین زمانه عاشق خبره بس کوم تنشي خو نه ما ته توجه کوي تاسو نه مشومان خدي خدای ګل شانګو تاسو برګر سټاړي بل خاص سټاړي سټ ماړوي عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه په یوین زمانه شکو ډیر حسین او جمیله و مخامخ د سه بالکونی و پای کلخی و دریچه و انتظار وکاو یو ورځ راغی دیدار نو شوی و تولال دی مازیګر مونږ بیلو ګوري چې کله براخکار شي ما خام مونږ بیلو ما سوتن مونږ بیلو او ستا خدای ایمان سلامت کړه ماسپخین نو د مازیګر نو د ما خام موسن سحر چې کوم دی आवाज کیږي الصلاه خیر من النوم د جیمی شپې وی عبد الله ابن مبارک رحمت الله ولاړ چې اوس په پوداونه راخکار شي اوس پر راخکار شي اوس پر راخکار شي اوس پر راخکار شي خوندونه کو اذان وشو والصلاه خير من النوم ځان ته وی عبد الله کداش بد رب کائنات رون کړي وی او رب سجرا زنیاس کړي عبد الله الله به مقام در کړي وی بس توبه ویستلا هر یو مالک بن دینار رحمت الله علیه دیم عشق مجازی کیو حضرت فضیل بن عیاض دیم عشق مجازی کیو عرض میدار چې موږ تاسو عاشقان یو کنه عاشقان د شپې صحیح سره باسیو د خپل معشوقې سره خبرې کوي دا څوک کوي دا عباد الرحمن کوي څنګه تاسو عباد الرحمن کړه خان دا صفت دا شفقیجی دا ما خام نه تاسو چې کوم د موستن نفس دا تر د سحر په دا مون تاسو ټول په عبادت کړه الحمدلله دے پر شاعر وی مجھ کو نہ اپنا ہوش کتا سو شقانی دبانی خیبو لگیو کہ نہ زما گوندا سے لنجماری نو سے بتوی حمزہ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہاری جمال میں عاشق کا گوی دنیا منیا بشرقولا تمام اشپستا د دینار او د وصال په انتظار باندې پروت ناشته ما د کنه عاشقان په بازی خدای راځي چې موبایل ته پریوزی کنه موږ د فیسب سره میټنګ ماته خدای یو سړی ونیو وی بیا راته وی چې سیب غل می ونیو چې ما خو دې دا غلا پړې لانجه باندې کړی دا چې څنګه اجازه د بلا بچې نو د کېدو عاشق په موبایل کې لګیو کړه کول چې 3 بجې په انتظار ناشته مو په موبایل کې لګیا دی او چې موبایل کې چارج ختم شو دی ود شنو غلا مې کړی سیب ډېر په کړی دلې ما منگا شقان یو رب دے زمانگا استاس عشق حقیقی نصیب کی مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہاری جمال میں تاروں سے پوچھ لو میرے رو داد زندگی تاروں سے پوچھ لو میرے رو داد زندگی راتوں کو جاگتا ہوں تمہاری خیال میں دا عباد الرحمن دی پنزل صفات قرآن ذکر کریو صفت پہ دا دی تمام اشپا وی دریا خبر نکم اللہ وی زمان دا ستوروں تا پوسو کا ستوری دی خبر گوی کی جرب استاد دی دار پتا مبانی استاد رضا دا پارا شب خیزی کو ما عثمان غنی سے وہ فرمائل دری خبر ماتا دنیا نا محبوب یو غریبانان ولا خوار مسکنان ولا ٹکل منے ور کول دیم تحجد کول او دریم سبقت سلام کی السلام علیکم السلام دا اخلاق ځان کې پیدا کی خان جنتی کس خوش اخلاق کس سبقت کون کې امام الانبیاء فرمایي دا په مقدس مکه باندې ژوندې جنتی دی علی کرم الله خبر بس کوم او فرمایل ما تم درې خبرې محبوب دي کما یو جهاد یا الله زموږ د جهاد سره محبت پیدا کی یا الله د فلسطین مجاهدین کامیاب کی شہداء و شہادت قبول کی اسرائیلی مجوسی ہندو امریکن یا اللہ تباہ برباد اور دویم پا گرمائی کی روجی نیول نفلی روجی خان علی کرم اللہ جو فرمائی روجی نفل پا گرمائی کی کہ دا خدا جگر دیتے سے ٹھنگاو کی
او دریم مهمان نوازی. الله دې موږ او تاسو کې مهمان نوازی پیدا کړي. مهمان نوازی د کور زکات پیژنې، لکه د کور زکات ارشي کې زکات دی. ها د کور زکات پیژنې. امام الانبیاء فرمایي د کور زکات بیٹک ته بیٹک حجره چې کور جوړې کنه نو د بیٹک بنیاد سره وکا. امام الانبیاء فرمایي د بیٹک بنیاد کې خود د زر رحمت دروازې ته کولو شوې. د ملما الله یې موږ تاسو کې د ملمانو قدر پیدا کړي. علی کرم الله جو فرمایل یو چې کوم د جهاد دیم په ګرمۍ کې روزي او دریم مهمان نوازی. جناب جبرئیل سلام تشریف فرما شو، سلام دې رب راوړل. کما ته ګوره غپ والا، ما ته ګوره دی غټ والا، اے ټوپه والا ته څه ما ته مخامخ کړي، خو ما ته ګوره بیا ډېر ګران خبرې خدا سي غپ نه تاسو ته خپل غپ لګو زما خبره ته څه ان موږ ته حال نه وباسم بس کومه. جناب جبرئیل سلام تشریف فرما شو ته تاسو باندې رب سلام فرمایي او ما ته هم د دنیا نظری خبري محبوب دي. سو کوئی جبرئیل سلام کمی یو د پیغمبرانو محفل مجلس کې ناستا او دویم په مرسلانو پیغمبرانو باندې طرف نه وحی راوړل او دریم د رب حمد ثنا ویل. الله تعالی فرمایي زما بندگان استاد محفل مجلس میں ډیر خوښ شو، زمام درې خبري خوښ دي. الکه دا نقد سودا ده، دغه تابعداري کې مونږ رالو کنه او دې خبرو باندې عمل وکړو. رب برات سلامتی سلامون را لېږي ان شاء الله. رب ته فرمایي درې خبرې زمام محبوب دي. کمی دي. رب فرمایي زبان جبل لسان ذاکر، قلب شاکر او بدن صابر. دا درې وړ خبرې ځان سجده کې دي مجلس نه یو څه ښه. زبان ذاکر تاسو چې نن راغلی او زما ورور امتیاز بابا ته د ذکر چې کوم دی حلقه وکړو، خو خدای کنه کو تاسو لا اله الا الله لا اله او کدا چې یا قربان وي ها یاد لته منګیشکر پیژنې، لته منګیشکر پیژنې هله کومل ګورو تاسو ګټ وانه تاسو لته منګیشکر پیژنې ماشاءالله دغه شان. یو ځکه مې خبرو کې مونږ نه پیژنو، مې خاصه زمولای پیژنم او تاسو نه پیژنې. هاي اجه غانا وي یا عام کس ګان یا خیال محمد د خدای وبخي مړ لګ ژوند دی لګ مړ دی الله دی وبخي ها ژوند دی د ټیک نو هغه چې یا قربان وي پیمان دغه نه زمو است आवाज خوګ دی کنه لري خو او کله چې زمو استاد ذکر مجلس راشي لا اله الا الله محمد رسول الله نعوذ بالله محمد رسول او چې کله د اردو غانې بجانی وینو داسې قافیه او ردی برابر لګي چې هغه کم کس وي خدای کو استاد بچی نه کیږي. دا کنه دا رب دې زمونږ استاد اوازونه خواږه کی. کله ذکر مجلس وی نو ذکر وسره کوي، خان ذکر کوي د خپل جبه په ذکر باندې الله وي زما دغه بنده خوښ دی چې دا جبه په ذکر باندې سوي لمدوي. الله الله ويونکي الله الله ويونکي او چې الله الله وي نو سبب ملاوي ګوتا به به تاسو ملاويږي. الله الله ويونکي امام الانبیاء فرمایي رب قیامت نه قائمای چې په مقدس مکه باندې الله الله ويونکي موجود وي، نظام روان وي، نظام روان وي، الله د نوم سره په نظام روان وي. او چې کله الله الله ویني کې ذاکر شو کنه نبی به الله یو مقام درکې. تا خولي ذاکرین چې مونږ تاسو پرچخ کوله و د چا لاسونه کوله و د چا سپلیخ کوله دا ولې کوله دا الله الله ویني کې کنه من کان لله کان الله له خوب شي خوب الله الله شاعر وي امتیاز بابا تا ته به مونږ دا نو علماء خو پیږي الله الله اینچی شیرین هستنام خدا راسی کا شقانی تاسو وسویل چی منکو دیدی که درد نشته الله الله اینچی شیرین هستنام شیر و شکر میں شود جانم تمام. اللہ اللہ وینکی رب فرمائی آغا جبا چی ذکر کون کی دا رب وی ما تا محبوب دا
اللہ اللہ وین کی رب فرمائی چھ زمان نم سر نسبت اسم ذات صدے اللہ اللہ وین کی دمر خواگشی سوگی پٹکی اخوالے سوگی لاسون اخوالے تکن دیا سوگی سپلے اخوالے ولی نم دے جوابانے درے سوش پیتو جوڑو ندی بدن کے سودی درے سوش پیتو یو جبا یو زرگے رب یو پیدا کرے دے ولی دے یو جوابانے وسو کیا دے او پا یو زرگے بدا چا محبت ساتھی دمو اللہ بس مزیدی بے کر اللہ اللہ اینچی شیرین ہست نام شیر و شکر میں شود جانم تمام او دیم اللہ فرمائی زڑا شاکر عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ روان دے یو جزامی وکتو لاسونے کٹ دی او وینی زویت بیگی جزام برس مرض اللہ دے امنا ماندہ کی او بیان وی الحمدللہ چہ دا آغا کس پشان نیم عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائی اے ملگری پکم خبر باندے دا اللہ شکریہ ادا کے بدن دی وینی زوی روانی دی جزام مرض بانے مبتلائی کم خبر باندے وی اے عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ بدن میں مفلوج دے و دیر بیماری خلق رانا نفرت کی لیکن پیو خبر باندے دا اللہ شکریہ ادا کم جب میں گویا دا اللہ اللہ کو ان کے دے لکہ میں دا پروردگار اللہ معرفت دے داویم چی الحمدللہ بدی حال باندے چی دا آغا کس پشان نیم چی ہٹا کٹا دے و درب نواغی دے شکر کون کے پسڑ باندے رب دے زمانگا استاذ سوچ کی خپل مینہ محبت پیدا کی مالا بے بادشاہی خان کہ بدے زڑے کہ محبت دا اللہ بھی خدا کو دا ٹھول مخلوقات دے کہ وزیر دے کہ وزیر دے کہ گزیر دے کہ لڑ آر سڑیر بیر دے گازر بہنتا نفکاری وہ چڑے کہ دا اللہ یروی او دا اللہ معرفت او شکر وی او دریم رب میں وہ فرمائل اے مجلس والو اے امام الانبیاء ستا یارانو اے جبریل السلامہ ما تم درے خبر محبوب دی بل بدن صابرہ جدبانی ہر قسم تکالیف رازی رجوع الاللہ الحمدللہ ملگرو منگو تاسو درے وانو سپتونو کرالو کہ خیری خان ذکر ہم تاسو دا مبارک وی مجلس ہم دا ذکر دے قرآن ہم ذکر دے شکر ہم ادا کو چیدہ اللہ اغا عظیم کلام دا رب کائنات تا ودری دے او صبر مادہ کہ ہم والدہ ٹیم سڑے سواری چیو غاڑ خیستا کٹیو دا سے غزید لے پکی پروتے سے گھنی پھنی پکی پروتے لکنا سڑے استڑی کنا او پکی لگ مدم کڑک گئی زمانگی او طالب دے اغدان تا بجیمی کم پکی لگے لکہ خدای خوار کدا برسنی راکل دا والی کہ بادشاہ سے ابدائی آواز کی دے ہوئی چی اللہ 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 اگر پکی کی پخدے کنو کا ایقات خبر جو منگو دا سوٹ فکر روک منگو دا خوری شاید سڑے دا آواز کی دا پکی لیکن اللہ فرمائی ہر یو شیف آیات لیکن تاسو دا غیب تصبیح پائن نبوئی گئی عرض میں دارے کہ تاسو دا صبر مظاہرہ ہوکلا بدن دا غوال کی سڑے سملی خپارام سملی نسوار کا نسوار واجی بل سڑے بل سوکی بل سڑے بل سوکی ملگرو ٹولو خبر نہ چونو سمرا دادا چھ منگو تاسو دا غوصاف بانی موصوب شو دا میاش ہم دا صبر دا دا میاش دا صدا دا صبر میاش دا کوشش رکھے کہ خیری باقی پا دے رضی انشاءاللہ یا بو ولشی یا با تلشی سو پا دی شرک باقی پا دے رضی بو سو پا دی ولس کا تلس دا سے خیاست یادی دی فشورو کی قرآن بانی ودن گو رہے وقتی مات رو جماع دی بانی ملگری مات دی بادشاہ سے دغا والا ویلی دی موسمیات والا چی دا میاش پا پلانی روز بانی قتل کی گی و دا سے بغٹ وی و پلانی روز باختر وی میدان سے علمی غیب نعوذ باللہ دی اور دا رمضان دا پارا نوا دا رمضان دا پارا من کم خواہ گورو نسی گورو وملگرو دا میاش بابرکتا اوہو امام الانبیاء فرمائی کہ چاہتا زما امتی تا دی خبر معلومات وی چی میاد رمضان سمدل وی دیب عرضو کولا چی یا اللہ ہمیشہ دا پارا رمضان وی لیکن رمضان بدل اللہ فرمائی زیمہ اللہ فرمائی دا رمضان بدل زیمہ یا دا رمضان بدل اللہ بذات خود دخپل ید مبارک بانے ورکی ورد دا قیامت بخلق حشر میدان کی بقسم قسم تکالیف بانی ورد فرمائی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
د عرش معلا لاندې به غټ درستخان لګیدلی درستخان خو خدای کنه الکه ما خام کې درستخان باندې کینه کنه کینه بس خبره بس کومه یو پښمنی ته پاسې د خدای خاطر وکي دې کې برکت دی یو ګټ وبس کې خیر دې کتابت تم نکېږي یو سوره کاته نفل کوي ٹھیک شو او به ما خام د باقی پاتې ورځې ما خام په درستخان باندې کینه لس منټه شل منټه مخکې کینی ځان ته پکوړه او ځان ته چې کوم د چټنی او ځان ته نیمبو وغیرہ شربت خلک مو بنه راځي ها دا ځان ته برابر دی او ویلا په پورته کوا مزدوری دې کړي کنه ته چې خان سره مزدوریو کې ما خام دي زی او مزدوریو نه غواړي خان وي زمانه دا خو بس مول دی دا محتاج خپل مزدوری به ول دا کنه دی موت آثار نه مزدوری وکړه ما خام د مزدوری ورکول د الله قانون دی موسی علی السلام پروردگار عالم ما سره هم کلامی کړی دا چې بل چا سره شته الله وی او آخر الزمان پیغمبر بوي داغه امتیان بوي میاش د رمضان بوي درستخان بلګیدلی وي اے موسی علیہ السلام لږی تند دغه بنده زما والده او زما د حکم د تعمیل په بنا باندې درستخان باندې ناشته اے موسی علیہ السلام زما استاد ترمنځ هم کلامي کی او یا زر پر دی او زما دغه بندا د امام الانبیاء امتی د رمضان آداب والا زما او د ترمنځ یو پرده د کبریا دا یو پرده سچ غواړي ولور کوما نو څنګه خیال لې کله چا یو بی بی یا الله موږ لدورا کی ماشاءالله دغه کی پروګرام دی مندنی کی اخري کی میں دعا کول میں یا الله چا بی بیان نه نیک عمل صالح بی بیان اور کی بوډا معمر شان دی دا بابا خیر نو دا امزولیو خو کمزور یو دا چل کین مجده سوی میں بابا سدی وجه دوی ما د خدای خاطر کو وجد دی بل کار صدقې نو دا ټیم کې دعاګانې قبليږي که خیر ان شاء الله ها دا باقي پاتې ورځي او بیا پکې که خیر ان شاء الله اخري 10 کې د مل مسیا یو بل دور دی یو بل نعمت عظما دی چې هغه ته ویلې شي ليله القدر اعتکاف پکې که خیر وږي خبر به علماء د جمعې باندې بیان کوي اعتکاف ها تاسو ستړي شئ بس کومه نو اعتکاف پکې اخري ورځو کې مړ الله مخې خبر نو څه کې ټول خبر نه چون دا الله مخې کې خیر ان شاء الله الله زمونږ استاد بخنه ته باندې جوړ کړی دا رمضان دی قران دی حدیث چې بشری کبانه دی قدر وکړو د دې نعمت عظما قدر وکړو رب تفوز کې ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بیا دا چې په ورځ قیامت باندې سرخه تکړی وي دنیا روانه ده تاسو د خپل محلي خلکو ګوري لوی خلک لاړو خانان لاړو ملکانان لاړل او مالله ناڅ سيوړي موت ته پاتې دي حاجی موت ته پاتې دي مانو بل ته پاتې کی زمبا بجلاړو د دنیا یو ځکه هر یو ځکه په دره کې بنگلاشته دی په دیر کې مشته او باجوړ کې مشته دی موټر یې دی اور بابا نشته څه کې پښلا کې ولیا هرز میدان ملګرو ځان سوړل پکار دی څه شی بولو رمضان او قران زک شاعر وای بس کومه خود بنیم غړې د هر شانا دا جهان پادشي خود بنیم گڑے دار چانا دا جہان پادشی نب پدی دنیا کے تاج دیو سلطان پادشی نب ملک نب فلک نب عالم وی مدام نب فقیر نب امیر نب زوړزوان پادشی سفر دی ډیر په مخ کې پروت دی بي توخي پرې مزا په دې سفر کې ډیر عالم ستړي ستومان بادشي او سفر د بار تاسو د مبارک وي تو هم تیار کړ رمضان او قران دوک نور توشتک دو کې رب کائنات زمونږ استاد دا دولس ورځې د عظیم کلام تلاوت وکړې شو سکمې دې ته وشوي کمزوري یا الله مون په منی صاحب موږ له اجر ثواب راکا رب دې قران برکت باندې زمونږ استاد ناس مجلس والا نو عام مسلمانان نارینه زنانا لوی واړو هسپتالونو کورونو کې سونه مریضان دي الله ول صحت کامله نصیب کړي منګو تاسو سونه مردگان اجي ملګری خاص نو عام مسلمانان بلکې ادم اسلام نوالا تر دې دم پوری سونه وفات شوی نارینه زنانا د قران ثواب موږ دغه پروح باندې بخلې دي الله قبرونو روخانه کی بخنه نصیب کی او منګو تاسو ته الله بخنه وکي رب دې زمونږ استاد ټول حاجات شرعیه رب خپل کور ته راوستیو د محبت اظهار در سره وکړو او بندگانو کې دی واقع ربا نو دې زمونږ په سينو باندې عالمي زمونږ څومره حاجات شرعیه دي د دنیا او د آخرت دی
الله دې مجلس او د کلام برکت باندې تر سره کا امین باندې خو پابندی نشته دی ها امین وای په دې مجلس کې په دې امین باندې امام الانبیاء فرمایي سلور سود ملائکی چې کوم دی یا سلور زره ملائکی امین وای ها تاسو امین وای امین الف الله میم محمد رسول الله یا یاران محمد نون نور القرآن تاسو سٹیم لګی زدا زار د نبی سیم او تاسو چې کوم دی ججان یې تاسو په دسخط امین خان یا الله زمون ظاهر باطن برابر کا دریاو جب کبر نہ مساتا مشکلات ہم حل کیلا د خیر رحمت دروازے کھولو کا د غضب دروازے بند کیلا خپل محتاج ہم کو د خلق محتاجی نہ مساتا یا اللہ دے مجمع کے زوانان ناسی زوانے کی برکت پیدا کا منگ معمر پہ گناز تیو عمر ہم ترشے قسمہ قسم معاسیو کی یا اللہ دے مجلس برکت غیبان قلم دافرہ کاگا نیکیم کڑی یا اللہ رٹھولو خپل دربار کی قبول و منظور کا باقی پات زندگی احسن د نیک عمل نصیب کا کل علماء راغلی یا اللہ کل علماء طلباء دی یا اللہ دی پہ علمون عمرون کی برکت پیدا کا ندید راتو برکت بانی زمان دا مجلس زمان دا علاقہ دا باعث دا خیر و گردوا رب دا عظیم کلام تلاوت کړی شو هر حرف باندې څومره نیکی دی رب استا په علم کې د خپل دربار نه موږ راکا او د دې په برکت باندې تقصیرات باندې قلم دافع راکاګا چا بیبیانی نیوی یا الله نیکان صالحانی بیبیان ورکی د چا بیبیانی الله نیکان صالحانی کې د چا بچی نیوی الله نیکان صالحان بچی ورکی د چا بچی وی الله نیکان صالحان عالمان حافظان قاریان د دنیا په حلال مال مالداران کا دا علماء دی الله مالداران کی سمامین فونه ویلو یا الله استامین خیر یا الله مونږ یو بل دا محتاجین وساتي بدنی محتاجی هم او مالی محتاجی هم سونه ملګری قرضداري دی الله د قرضونو بندوبست د خپل خزانونو وکیلا رب دا ولس روجي شپارس روجي مونږ ولې ربا کمه ځته و بګی شوی یا الله مونږ په منیسا او دا عادت زمون په عبادت باندې قبول کا باقی پات روزي یا الله په احسن طریقه باندې په مینه محبت باندې په اعلی عبادت باندې یا الله زمون نصیب وګرځوا د قران د تلاوتونو قبول او منظور کا رب ډیر سوالونه دي خو مونږ ته نه دي معلوم رب تاسو کوم معلوم دي د خیر دی مونږ لرا کا او کم د شر دی یا الله مونږ بن کا امام الانبیاء چې کوم دعاګانې د خیر غسل مت د فارم کې سی پیدا کا تو شروع نے فنا غسل یا الله مونږ فنا راکا پاکستان ته دعا کوي یا الله دا مشران د لګلی دي مونږ په اعتبار کړي کلمه ګودي یا الله ته د کلمې طیبی په زمن کې دي ژوندۍ کې الها یو بل سره مینه محبت باندې کا د اسمبلیان زمونږ د اسلام کې الها د کافر د خاندان مساتا فلسطین ته دعا کوي یا الله بیت المقدس د امام الانبیاء چې کوم د قبلت رشوی امامت په کړي دي او لاک شری د پیغمبران د دغه په توفیل باندې ته آزاد کا الها دغه اسرائیلی امریکای تباہ برباد کا دغه شهادت قبول کا الها او کم مریضان یا الله د روحانی اسپیټال نه علاج او تسکیه د هغه مرهم پټه وکا او رب موږ د امتحاناتو نو ساته په وخت ځن کدن کې دا کلمه په جبه ساریو ساته لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله